په دوبۍ کې اوسیدونکی یو پاکستانی ځوان په دې جرم باندې گرفتار شوی دی چې یو انډونیشیایي ښځه خرڅه کړې ده. د دې خبر نور جزئیات څه دي دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. سلام او مینه دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. په دوبۍ کې اوسیدونکی یو پاکستانی ځوان په دې جرم گرفتار شوی دی چې هغه یو بنګلادیشي ښځه خرڅوله او په دې ناروا جرم کې د ده سره ملګري دوه انډونیشین ښځې هم گرفتار شوي دي او نیول شوي دي. په دغه 30 کلن پاکستانی هلک باندې دا الزام دی چې د دوو نورو ښځو په مدد سره یو بنګلادیشي ښځه چې هغې ته یې د نوکرۍ لالچ ورکړی او په خپل فلیټ کې ساتلې وه او بیا هغه د جسم فروشۍ یعنې ناروا کار په خاطر په یو بل چا باندې په 3.5 درهم باندې خرڅه کړې وه. 30 کلنې متاثره بنګلادیشي ښځې وویل چې هغه 2 کاله مخکې متحده عرب اماراتو ته د کورنۍ خادمې په ویزه باندې راغلې وه او یو اماراتي خاندان سره کار کولو. بیا د هغې نه وروسته دا لاړله او یو بل کور سره کار شروع کو. خو دې خاندان زه داسې وساتلم لکه دوی سره چې قید یم. نه یې ماته تنخوا راکوله، نه یې موبایل راکوه چې ما خپل کور سره رابطه نیولې وه. آخر کې زه ډیره زیاته مجبوره شوم او ما خپل یو هموطن یعنی بنګلادیشي ښځې سره رابطه وکړه چې هغې زه یو دوو انډونیشیایي ښځو سره مخامخ کړم او دغه ښځو ماته تسلي راکړله او زه خپل فلیټ ته راوغوښتم او ماته یې وویل چې موږ به تا ته د ښې نوکرۍ بندوبست هم وکړو. هلته یو پاکستانی ځوان هم موجود و او هغه پاکستانی ځوان ماته وویل چې زه به تا په شارجه کې یو فیملی سره مخامخ کړم او هغوی به تا ته نوکري هم درکړي. څو ورځې وروسته زه پاکستانی ځوان ځان سره بوتلم، راته یې ویل چې هغه ځای ته ځو چېرته چې مې تا ته نوکري کتلې. د هغې نه وروسته چې ما ته معلومات وشول نو هغه د جسم فروشۍ یعنې د ناروا او غلطو کارونو یو اډه وه چې هلته زما په شانتې نورې هم ډېرې ښځې موجودې وې. دې خلکو زه په یو قید غوندې کمره کې وساتلم. ما دې خلکو ته ډېره منت او زاري وکړه چې ما واپس ولېږئ، خو دوی موږ ته وویل چې دغه پاکستانی ځوان ته موږ 4,000 درهم ورکړي دي او تی په موږ باندې خرڅه کړې وي. دې خلکو زه وجود خرڅولو یعنې جسم فروشۍ ته مجبوره کړم، خو بیا هم ما د ویرې نه خوراک څښاک او هر څه پرېښودل. د خوش قسمتۍ خبره دا وه چې ما په یو طریقه باندې خپلې خور سره رابطه وکړه او زه په دې کې کامیابه شوم او هغې ته مې په وټس اپ باندې خپل لوکیشن هم ورولېږلو. زما خور پولیسو ته لاړه او دغه ټوله معامله یې ورته بیان کړه چې د هغې نه وروسته د المرقبت په علاقه کې په الحمریا کې د جسم فروشۍ په دغه اډه باندې چاپه ووهل شوه او زه د هغه ځای نه خلاصه شوم. پولیس هغه پاکستانی او د هغې 2 ملګري هم نیولي دي، خو بیا هم د دوی 2 نور ملګري تښتېدلي دي چې د هغوی په غیر موجودګۍ کې په هغوی باندې مقدمه چلیږي. دوستانو د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ په لومړي کمنټس کې وګورئ. دا خبر تر همدې ځایه و. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل پشتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. ډېره مننه.